سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند یې. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس دی د پښتو کتاب 5مه پاڼه بې بریالی. ګرانو زده کوونکو، خپل کتابونه خلاص کړئ، خپل د پښتو کتابونه خلاص کړئ. 5مه پاڼه بې بریالی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې د نن ورځې درس پیل کړو، راځئ په تیر لوست باندې یوه رڼا واچوو. زموږ او تاسې تیر لوست څه شی و؟ په تیر لوست کې موږ او تاسې د ب د توري د نوم، بڼه، شکل او غږ باندې څه شی وکړو؟ کار وکړ. او همدارنګه داسې کلمې مو پیدا کړې چې په هغې کې د ب توری شامل و. ګرانو زده کوونکو، کومې کلمې وې چې په هغې کې د ب توری شامل و؟ تاسې ماته د هغو کلمو له جملې څخه یو څو کلمې ویلی شئ؟ آفرین، هغه بادام و. وګورئ ګرانو زده کوونکو، بادام څه شی؟ بادام. بادام څنګه لیکو؟ بادام وګورئ ګرانو زده کوونکو، ب الف، بیا دال، بیا الف. بادام. په بادام کې ګرانو زده کوونکو د ب توری شامل دی. ب بادام. ګرانو زده کوونکو، د بادام کلمه د څو تورو څخه جوړ شوی؟ له 5 تورو څخه. هغه 5 توري کوم یو دي؟ ب ده، الف ده، دال ده، الف ده او میم ده. نو څه شی کیږي؟ بادام کیږي. ګرانو زده کوونکو، بادام. د بادام لومړی توری څه شی ده؟ د بادام لومړی توری د ب توری ده. د څه شی توری؟ د ب توری. بله کومه کلمه ده ګرانو زده کوونکو چې په هغه کې د ب توری شامل دی؟ آفرین، هغه باز ده. لومړی بادام و. پوهیږئ بادام ډېرې ګټې لري ګرانو زده کوونکو. بادام ستاسې ذهني فعالیت لوړوي، زیاتوي. زه هره ورځ 3 بادام خورم. پوهیږئ بادام ذهن ته ډېره ګټه لري. تاسې هم بادام وخورئ، خو ګرانو زده کوونکو ډېرې به نه خورئ، بیا مو مریضوي. ښه، داسې نه چې بادام مو چېرته لیدلی وي او بس جیبونو کې ور واچوئ، جیبونه ترې ډک کړئ. نه ګرانو زده کوونکو، 3 4 5 دانې وخورئ، همدومره بس دی. ښه ګرانو زده کوونکو، له ده نه وروسته بل کومه کلمه ده؟ هغه د باز کلمه. ګورئ، باز. باز څه شی ده؟ باز یوه مرغه ده. د باز ډېر اوچت الوزي ګرانو زده کوونکو، او دا ډېر یو قیمتي مرغه ده. باز. د دې ډېرې تیزې سترګې وي. باز. ګرانو زده کوونکو، باز کلمه له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له 3. هغه کومې تورې دي؟ وګورئ، ب ده، الف ده او بیا ز ده. نو دا چې سره یو ځای کړم، له ده نه څه جوړېږي؟ له ده نه باز جوړېږي. ګرانو زده کوونکو، د باز لومړی، په باز کې لومړی توری کوم توری دی؟ د ب توری دی. ګرانو زده کوونکو، پوهیږئ له ده نه وروسته بله کومه کلمه ده چې په هغې کې د ب توری شامل دی؟ له ده نه وروسته بله کلمه هغه رباب دی. موږ او تاسې رباب څنګه لیکو؟ وګورئ، رباب داسې لیکو، ر ب او الف او بیا ب. رباب. رباب کې څو توري شامل دي؟ رباب له څو تورو څخه جوړ شوی؟ رباب له 4 تورو څخه جوړ شوی. کوم توري دي؟ ر ده،
ب ده بیا الف ده او بیا ب ده. دا چې یو ځای کوم د ده نه چې جوړېږي له ده نه رباب جوړېږي. رباب ګرانو زده کوونکو رباب د پښتو د موسیقۍ یوه آله ده. رباب د پښتو د موسیقۍ یوه آله ده. رباب ډېر ښکلی غږ لري. تاسې رباب غږولی شئ؟ زما رباب ډېر خوښیږي. زما د رباب غږ خوښیږي. زما ملګری رباب غږولی شي. تاسې رباب غږولی شئ؟ رباب ګرانو زده کوونکو بل آیا نورې کومې کلمې دي چې په هغې کې د ب توری شامل دی؟ پوهیږئ تبر. وګورئ تبر په تبر کې هم د ب توری شامل دی. موږ او تاسې تبر څنګه لیکو؟ وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې تبر داسې لیکو تبر. تبر کې څو په تبر کې څو توری شامل دي؟ په تبر کې 3 توری شامل دي. هغه 3 توری کوم یو دي؟ ت ده ب ده او ر ده. نو تبر ترې جوړیږي. ګرانو زده کوونکو بل کومه کلمه ده چې په هغې کې د ب توری شامل دی؟ برق. کومه کلمه؟ د برق کلمه. وګورئ برق. ګرانو زده کوونکو برق سره لوبې ونه کوئ ښه؟ برق سره لوبې ونه کوئ. کوم یو که چیرې یو تار لوس وي نو هغې ته ګوتې مه وروړئ چې بیا مو برق نیسي ښه؟ چېرته چې مو برق ولیده نو مه ورنږدې کېږئ. برق تاسې نیسي بیا. ګرانو زده کوونکو دا ډېر خطرناک وي ښه؟ برق څنګه لیکو؟ برق په ب باندې پیلیږي. راځئ برق ولیکو. وګورئ زه تاسې ته برق لیکم. برق څنګه لیکم؟ وګورئ ب ر او قاف. برق له څو تورو څخه؟ برق له 3 تورو څخه جوړ شوی. هغه کوم توري دي؟ وګورئ د ب توری د ر توری او همدارنګه د قاف توری. نو دا چې یو ځای کوم له ده نه چې جوړېږي؟ له ده نه برق جوړېږي. ګرانو زده کوونکو له ده نه وروسته زموږ سره بله کومه کلمه ده؟ هغه باران دی. کومه کلمه؟ باران. وګورئ باران. باران موږ څنګه لیکو؟ وګورئ زه تاسې ته باران لیکم. زه تاسې ته څه شی لیکم؟ باران لیکم. باران څنګه لیکو؟ وګورئ باران په ب باندې لیکو. د باران کلمه په ب باندې پیلیږي. ب الف ر الف او نون. باران. باران له څو تورو څخه جوړ شوی؟ باران له 4 تورو څخه جوړ شوی. هغه 4 توري کوم یو دي؟ د ب توری د الف توری د ر توری او وګورئ بیا هم الف دی او بیا نون دی. څو توري دي؟ 4 دي که 5؟ 5 توري. ب الف ر الف او نون. له ده نه چې جوړېږي؟ له ده نه باران جوړېږي. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ موږ درس ته ب بریالی. بریالی هم ګرانو زده کوونکو په ب باندې پیلیږي. موږ او تاسې بریالی څنګه لیکو؟ وګورئ زه تاسې ته بریالی لیکم. بریالی په کوم توري باندې پیلیږي؟ بریالی په ب باندې پیلیږي. نو اول ب بیا ر بیا یا بیا لام او بیا ی. بریالی. راځئ د بریالی کلمه تجزیه کو چې دا له څو تورو څخه جوړ شوی ده. وګورئ اول ب بیا ر بیا د ده نه وروسته یا او بیا ګرانو زده کوونکو د ده نه وروسته لام او بیا د ده نه وروسته دلته الف لرو. صحیح دی؟ او له ده نه وروسته بیا لام لرو. له ده نه وروسته بیا چې لرو
بیا یې لرو. نو 1 2 3 4 5 شپږ توري. څو توري؟ شپږ توري. څو توري؟ شپږ توري. بریالی. ګرانو زده کوونکو بې بریالی. زه اوس تاسې ته دغه متن لولم، خو راځئ په دغې صفحې کې موږ څه شی لرو؟ انځورونه لرو. لومړی انځور باز دی، ما تاسې ته د باز انځور راوړی. دوم انځور رباب دی، ما تاسې ته رباب هم راوړی، دا رباب دی. بل انځور بادام دی، ما تاسې ته د بادام انځور هم راوړی. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ په ب باندې څه شی پیلیږي وګورئ. په ب باندې ګرانو زده کوونکو همدارنګه نورې کلمې هم دي چې هغه په ب باندې پیلیږي. ستاسې په کتاب کې لیکل سوي کومې کلمې دي ګرانو زده کوونکو؟ وګورئ کباب څه شی؟ کاف دی، بیا ب دی، او له ب نه وروسته ګرانو زده کوونکو کاف دی، ب دی، او له ب نه وروسته بیا څه دی؟ بیا الف دی، او بیا ب دی. که دا زه ټول یو ځای کړم له ده نه څه جوړېږي؟ له ده نه کباب جوړېږي. کباب څنګه لیکو؟ کباب داسې لیکو. وګورئ بله کومه کلمه ده ګرانو زده کوونکو؟ ب ده، الف دی، بیا ب دی، بیا الف دی. له ده نه څه جوړېږي؟ وګورئ له ده نه ګرانو زده کوونکو بابا جوړېږي. زما بابا له ما سره ډېره مینه لري. زه بابا لرم. تاسې بابا لرئ؟ زه مې له بابا سره مسجد ته ځم. وګورئ ګرانو زده کوونکو بل موږ څه شی لرو؟ له ده نه وروسته ګرانو زده کوونکو له موږ سره بله کلمه چې دی هغه باد دی. په باد کې هم څه شی دی؟ د ب توری. اوس راځئ زه تاسې دا متن لولم. ب بریالی. بریالی کباب خوري، بابا هم کباب خوري. ګورئ زده کوونکو زه یې لولم، تاسې ما پسې ترکه کوئ. ب بریالی. بریالی کباب خوري، بابا هم کباب خوري. ستاسې بابا کباب خوري؟ زما بابا هم کباب خوري. د هغه کباب خوښیږي. ګرانو زده کوونکو اوس تاسې دغه متن ماته ولولئ. زه تاسې ته غوږ یم. آفرین، ډېر ښه. ب بریالی. بریالی کباب خوري، بابا هم کباب خوري. ګرانو زده کوونکو تاسې دغه متن په خپلو کتابچو کې څو ځلې ولیکئ؟ 15 ځلې. دا ستاسې کورنۍ دنده ده. پوهېږئ زه څه ولې کورنۍ دندې درکوم؟ ځکه زه په تاسې باور لرم. تاسې خپلې کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو دغه متن له ځانه سره ووایئ تر څو سم مو زده سي. دا و زموږ د نن ورځې درس. په دې هیله چې تاسې ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. ګرانو زده کوونکو تر بیا درسه پورې د خدای په امان. ښه ورځ.